ولې ته ودرېږه روژه ماته ډېر وخت پاته دی وروره ناکیمو پر اعصابو مه راټالېږه دماغ مې کار نه کوي د پیتاوي ته ناست یم تنده مې بر پر سر اخي پرېمږده بیا روژه ماته پر وخت ګپه کوو یو ځای به ووځو پرېمږده ورورې ګوړی مو پرېږده خپل ژوند ته څو بجې به یې و کاکا ناست تر زه د کاکا پوښتنه وکړم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وعلیکم سلام خدای دې راوله نانه کاکا څو بجې دي بجې دا څنګه شناخته نوم یاد کړي دغه دی نانه دغه زما ټلیفون کې ساعت هم خراب دی او بل کور ته راسه پاته سوی دی خیر خو دی و خیر دی تللم کور ته دلته څه سبق مې ویلې روژه ماته پریشان وړم روژه مات زما سره له د روژه مات فکر نشته ده سره څنګه ورسره دی ما ته خو ساعت وخت نه دی معلوم خو هوا ته چې ګورو یو څو ساعته لا روژه ماته پاته دی کاکا پوښتنه درڅخه کوم خوښ به نه به ده یا وراره ستا څه به خوا ولې بدومه راته ووایه کومه پوښتنه ده کاکا ته خبرې چې نن کومه ورځ ده نن د اونۍ ورځ ده چې کومه ورځ ده او د ګرمۍ ورځ ده نن یو څه ګرمي ده زه نه کې تږ یم سولمه روژه ده نو نن د ګرمۍ ورځ ده یا کاکا نن د معلم ورځ ده د ښوونکي ورځ ده د معلم ورځ ده د ښوونکي ورځ ده دا بیا څنګه ورځ نو ولې زموږ ورځ نه ده نو خو د دوی ورځ معلم نو ښوونکی نو زما او دغه سفر کېږي یا ستا او دغه سفر کېږي خو ګرد عادي خلک یو او په عین حال کې زه خپله ښوونکی یم ګوره د ساعت پوښتنه دې وکړه خو زما څه نه ونو او د ورځې پوښتنه دې وکړه درته ومې ویل چې نن د ګرمۍ ورځ ده یا کاکا معلم هغه څوک دی چې موږ ته دغه کتاب راښولی دی موږ ته د ښه لارې او د بدې لارې لارښوونه کوي زموږ رهنما دی هلکه وراره بیخي داسې په لوړ غږ خبرې کوه مور پلار دا نه دي درښولي چې د غټو خلکو سره څنګه خبرې کوه کتاب داسې راته کوه نو خو صحیح دی نو رهنما دی نو رهنما به یې نو زه خپل هم رهنما یم زه په کور کې کوچنیانو ته خبرې ورښیم چې داسې وکئ داسې وکئ او داسې نه ورته وایم چې د باندې یو څوک وویني بره داسې بله کم خبرې ورسره کوي او د ستا خبرې نه کې بله کم رامعلومې سولې دغه دی رهنمایي معاملات ښه نو بل څه خدمت دې وکړمه یا کاکا ما ول تا ته ویل مالته خوا بده نه کې زه ستاسو ډېرې ښه خبرې کوم ښه کاکا ستا زمون مدرسه او مکتب وایې وراره زما زامن په مسترخانه کې کار کوي زما سره په دکان کې کار کوي د دکان صفایي کوي او چې سودا ته یې واستوم سودا راته راوړي مکتب ما خپله نه دی ویلی نو په دغه خاطر بس دغه زما زامن هم زما سره کار کوي چې پیسې راته وګټي ګوره کاکا ته نه غواړې ستا زوی په آینده کې ډاکټر جوړ سي انجینر جوړ سي پیلوټ جوړ سي یا همدارنګه معلم جوړ سي په آینده کې زما غوندې ماشومانو ته یو څراغ جوړ سي وراره نه پوهېږم چې دا خبرې دې چیرې زده کړې دي عجبه عجبه خبرې کوي دغه دی خو داسې دی دا زما اولادونه پر ما ډېر ګران دي نو چې د دوی زړه نه غواړي نو بره زم څه نه ورته وایم زه وایم ځه خیر د دې په مسترخانه کې کار وکړئ زما سره په دکان کې کار وکړئ وایم زړه یې نه غواړي نو کوچنیان دي زار یې نه اخیستم چې ستا څنګه دا خبرې چیرې زده کړي دي دغه دی نو دغسې کیسه ده وراره هغه زړه یې نه غواړي چې یا مکتب ته ولاړ سي یا مدرسې ته ولاړ سي نو په دا خاطر زه هم ډېر زور نه پر راولمه د مکتب او د مدرسې تر څنګ چې باید دوی کار هم وکړي مشکل نه لري ښه وراره ته خپله غواړې چې په آینده کې څه شي جوړ سې د خیره سره زه غواړم چې په آینده کې یو انجینر جوړ سم تر څو زه خپل وطن کې آبادي وکړم او زموږ وطن د نړۍ سره سیال کړم وراره کرار یې ولاړ سه خپل کور ته د روژه مات یو شی مه یوسه زما هم برنو دماغ کار نه کوي سمه ده کاکا ستا خوښه ده ډېر وبخښه کوچنی هلک دی پر دغه وخت باندې موږ چاته خبر نه سوه کولی دی بیا ولاړې در انجینرۍ یې پرې در وطن در آبادۍ یې پرې در بیا رغونو پرې کاکا دا 50 کلن سړی داسې خبرې نسي کولی ستړی مه سې نصیره چیرې وې وروره دلته ما درس ویلی
ښه ښه آفرین شاباش امتحانونه دې لږ رانږدې دي و د هغه دپاره زه آمادګي نیسم سږ کال غواړم چې اول نمرګي ونیسم ښه پلار چې درته ویل چې بایسکل ته رانیسم که اول نمره سولې نو دا دې ځان ورسوې زه هم در سره کومک کوم په درسونو کې سمه ده څه خبره ده وروره فکر دې بل ځای دی و دلته یو کاکا ناست و زما څخه خوابدی ایسو څنګه درڅخه خوابدی ایسو د هغه زما پوښتنه چې وکړه ما ورته ستا اولادونه مکتب وایي الله دی ورڅخه خوابدی ایسو ښه خیر ته ولاړ څه کور ته روژه ماته رانږدې ځم درځمه زه د کاکا سره وینم سمه ده ورسه شاباش السلام علیکم وروره وعلیکم سلام وعلیکم سلام ستړي مه سې وروره ښه نه یم ستړی شکر دی ته ښه مننه سلامت اوسې روژه څنګه ده الحمدلله تیریږي شکر دی په خیر تیریږي زه شکر دی وبخښئ دغه زما کشر ورور فکر کوم ستاسې سره یې څه بانډار کړی و خفه کړی وس دا کوچنی دا ستا ورور و دا زما ورور دی څنګه په لوړ غږ خبرې کولې ما ته وایي ستا اولادونه مکتب و مدرسه وایي که نه وایي دا اوس ته ستا خبرې ورښولې دي دونه په لوړ اواز څوک خبرې کوي ماشاءالله زه خو په ویاړم ځکه چې په روژ کال په مکتب کې دویم نمره سو نو بیا زما پلار ورته ویل چې ته هڅه وکړه اول نمره سه زه به تا ته بایسکل در رانیسم نو زه خو په ویاړم چې دی دونه لایقه دی په خپل سیم کې دونه تکړه دی او دی په آینده کې غواړي چې انجینر سي ماشاءالله ډېر ځیرک دی روښانه فکر لري زه په ده باندې ویاړم روژه ده که اوس زه تا ته یو نو کې تیزه خبره وکړم بری دې خوا راسه بجېږي مګر دغه کوچني ته ووایه ورته بل وخت چې په پارک کې درس وایه د غټ خلکو سره یا د لویانو خلکو سره داسې خبرې مه کوه داسې پوښتنې مه ځینې کوه د ده زما د اولادو په تعلیم څه د ده زما د اولادو په آینده څه اصلا یې ستان په څه چې د علیده د دې خبرې دپاره رالې ګوره وروره د تا ته کومه غلطه خبره نه ده کړې ته باید په دې باندې وویاړې چې داسې یو ماشوم تا ته راځي او تا ته نصیحت کوي یوه ښه خبره درته کوي زه په ده باندې ویاړم چې ده تا ته ښه بهترینه خبره کړې د تعلیم پر برابر باندې ما چې میږم دمبار چې میږم زه څه درته وایم ته څه راته وایه خو په نیمه مې سر در خلاص کړې انډیواله چې په د روژه کې زه د خپلو خبرو سره ډېر احتیاط کوم ما او خپله آینده پرېږده ما او زما د اولادو آینده پرېږده بس ورسه ته خپل کار کوه انجینره افسوس ستا پر حال چې نه یې د خپلو اولادو آیندې ته فکر کړی دی او نه د خپلې آیندې ته فکر کړی دی تر تا خو دغه زما ورور زر چنده بهتره و باور صاحب ته باور صاحب یا بل ورور د انجینر صاحب دی ولې زه لږ چې بیخي داسې ډیپو در معلومېږم ما و خپل آینده پرېږده کې سلیپوم کې سموم کې مخ ته وړم کې شاته بیا یم وروره تا ته خیر دی زما د سر درد مه جوړېږه بس یوازې ګردو تعلیم وکړئ زه زما د اولادو آینده پاته سو برو بخیر برو الله تعالی دې موږ تاسې ټولو مسلمانانو ته هدایت وکړي ښې ویلي دي چې پوهنه رڼا ده ځه په خیر ولاړ شه دا رڼا نو مره پلا مه یادوه دا به د یو چا نوم وي اوس هم دا دی تورته ګوره لمر دی ماښام به په خونه کې ګروپ ولګوو مننه چې هیواد میډیا ګورئ